د اختر ورځې په یو ښکلي کلی کې یو کوچنی هلک احمد اوسېدو. احمد به هر کال د اختر ورځې ته ډیر په شوق انتظار کوو. کله چې د روژې میاشت ختمېدو ته نږدې شوه، احمد به هره ورځ له خپلې مور څخه پوښتنه کوله: مورې، اختر به کله راشي؟ یوه ورځ د ماښام وروسته د کلي خلکو د اختر د سپوږمۍ لیدو خبر ورکړ. احمد ډیر خوشحاله شو او له خوشحالي یې ټوپونه وهل. هغه سمدستي خپل نوي کالي راوایستل او د خوب ترڅنګ یې کېښودل. سبا سحر احمد وخت له خوبه راپاڅېدو. هغه خپل نوي کالي واغوستل، عطر یې وکاروه او له پلار سره یو ځای جومات ته د اختر لمنځ لپاره ولاړ. جومات کې ډیر خلک راغلي وو، ټول خوشحالي او مسکا وو. د لمانځه وروسته احمد له خپلو ملګرو سره غېجې وکړې او ویل: اختر مو مبارک شه. بیا هغوی ټول یو ځای لوبې کړې او خندل. کله چې احمد کور ته راسته شو، مور یې ورته خوندور خواړه تیار کړي وو. وروسته له خواړو پلار یې احمد ته عیدي ورکړه. احمد ډیر خوشحاله شو او پریکړه یې وکړه چې د خپلې عیدي یوه برخه له یو غریب هلک سره شریکه کړي. هغه د کلي یو بېوزلي هلک ته لاړ او ورته پیسې ورکړې. هغه هلک هم ډیر خوشحاله شو او احمد ته یې دعا وکړه. احمد هغه ورځ پوه شو چې د اختر اصلي خوشحالي یوازې په نویو کالو او پیسو کې نه ده، بلکې د نورو سره په مینه او مرستې کې ده.